Welcome to the show. هغه دی کومه ادم میرو کول دی پریشان نه است. چې یو شی رانیسي بیا په بل شي پورې اریانې چې بل شی رانیسي په بل شي پورې اریانې بل مکو یو غضب ته خدای دی او بلا ته ته دا کونډه څنګه؟ ګوډه کونډه هغه بیا چې سو وای دی ورېدو په چمچي جوړیږي په هوا جوړیږي په دې کې د پښې سترګې اچول کېږي په دې ډېر ضرورت تعویض جوړېږي و همدغه حال دی نن سبا په تعویضانو مې ټرا راګرځو سلامونه دوستانو، زه یم ستاسو کوربه باچا ګل او تاسو ګورئ پښتو کارټون شو. موږ سره په دا پروګرام کې ګډون لري میرو اکا. څنګه یې وادي ورېدو ښه یې؟ شکر دی، ته ښه یې؟ په خیر یې؟ خدای دې غم مه راوینه ولې چې ښه یو تکړه یو. میرو اکا ول دی پریشانه ناست دی. هی ورور وای دې پریشانه ناست وم په چی چې به د سړي زړه خوشحاله شي وم په چی چې وادي ورېدو زړه به د سړي راپورته شي. نو پریشانه په دې ما وروره چې یو شی رانیسي بیا په بل شي پورې اریانې چې بل شی رانیسي په بل شي پورې اریانې سړی اریانې چې کومه خواته ولاړ سو چیرې مخ ونیسو اورې بېشکه دا پرون یو چا ذکر راته وکړي چې د میرو اکا د بجلی بیل ډېر راغلی دی. دا څو راغلی دی؟ څنګه کیسه؟ توبه مې د وادي ورېدو بیا دې را په یاد کړو. هی وروره چې زما ژوند سوی دی اورې یعنې چې د دنیا امر ما تر کړی کومه دا چې د ګروم او داسې د غم ورځ لیدلې لکه دا اوس چې راباندې تېرېږي وادي ورېدو بیل یې مکو یو غضب ته خدای دی او بلا ده بیل نه دی اورې. نو زه ناست ومه هلک را منډه که وایي دغه دی بابا بیل راغلی دی سړی نو هغه پخوا بیل به یې اورې راغلی دی ټیک دی بس ګلالي راته وویل ول بابا که ول دا بیل خوا دې 3 زره دي ما ول څه وایې ما ویل لکه دا به 3 روپۍ وي وایي یا بابا 3 زره دي 3 زره ما زوی دا بیل زموږ نه دی دا بیل به خود سلیمان اکا یا به د بل چا وایي یا بیا مې مو زړه ته ویل د سړی هلک دی نه به پوهېږي بره کرار وادي ورېدو ورغله مخامخ دستګیر دوکاندار ته مو دا بیل ورښکاره کړي بلکل دستګیر دوکاندار چې وکتل وایي و 3 زره دي وایم څه وایي دغه دی مال نوې چیز په لیکل دی ولې نوې میرو اکا په لیکل دي بس دلته مې سر کله وګرځېدی پر سر مې چکر رالی بارې ساعت ناسم هغه دوکاندار مسکین یو ګیلاس اوبه مې راکړې ول دا اوبه وڅښي چې نوکې دې الکول ونیسي ښه باره ما ویلې خدایه خو نه مې یو ژرنده په چلولې د وادي ورېدو نه مې یو باوړی په چلولې د وادي ورېدو دغه پرچم اریان په اریانه پاڅومه هغه یوه پنکه زره پنکه او 2 بلپه دي د هغه 3 زره روپۍ راغلي وې نو په چی سړی خوشحاله شي په چی شي بیا زړه راپورته میرو اکا واقعیم داسې ګراني ده زموږ هم دا 13 میاشتې بیل راغلی و 45 زره روپۍ نو بیا د بیل پیسې مې نه لرلې او د کوچنیانو باسکلانو یو 2 هغه مې خرڅ کړل بیل مې په ادا کړي وام ته خو به زړه باسکلان درلود اورې هغه دې خرڅ کړم زه چې خرڅ کړم اورې بیا خو نه یو وار نه دی چې خرڅ کړم بله میاشت بیا بله روان دی بیا بل روان دی نو بیا مې نو د اسماعیل اکاس پوښتنه وکړه ما ول ته په څارې ول ستا څو راغلی دي ما 3 زره هغه ول ته لا هم خوابه دی زما د وادي ورېدو 1.5 لک روپۍ راغلي او نو ما ول یاره شکر دی چې ما له 1.5 نه دي راغلي اولو ما ول سختري یو در بل بتري تر یو بل بتري دا په جیب کې د څه شي دی دا نو زه ستاسې روشم دا بمبتۍ ده مومبتۍ څه پکې بمبتۍ لګوم وایي مومبتۍ څه پکې ولې خیر بجلي نو د بجلي دغه حال د بجلي ما کاټ کړه وادي ورېدو بجلي دې کاټ مې که وادي ورېدو برنا که به دې کاټوله دلته یو پرون یو چا ګپه کوله ویل ما بجلي یو انتظام ورته کړی دی دا کونډه مې اچولې ده ته وایه دا کونډه څنګه ده کونډه هغه بیا څه دا داسې اوښ ډول شی دی و دغه ته ور واچوي ډایرکټ و تارو ته کور ته یې راکش کړي ښه ګوا مطلب د میټر علاوه بجلي کور ته راځي میټر په خبر لا نه دی خبر سرکار نه دی خبر مسلمان اوس په داسې سپینو ژیړه غلا را باندې کوي اوس هغه جهنم را خرابوي جال خو به خراب دي چې خراب دی وادي ورېدو نو حاجي صاحب مو وکړو چې شي موږ وام څنګه وام بس نو دغه بتۍ به لګوې بل به نو څه کوې میرو اکا غم مه کوه
نن سبا نورې طریقې هم راوتلې دي، بجلي په نورو طریقو هم جوړېږي، لکه په شمسي چې جوړېږي یا په هوا چې جوړېږي، په نور ذریعو هم سته، په هغه باندې جوړېدی شي بجلي، او د هغه څه موږ ګټه اخیستی سو. څه وایې وادي ورېدو په چمچۍ جوړېږي، په هوا جوړېږي، وایه څه وایې د کومې خواګانې وادي ورېدو؟ په چمچي په هوا نه، په شمسي په هوا بجلي چې ده د لمر څخه جوړېږي. دویمه چې د هوا څخه جوړېږي، هغه غټې غټې پنکې ورته لګولې، وینډ فین ورته وایي، د هغه څخه جوړېږي. ها بس دغه پینټ پېنې بیا موږ نه پېژنو وادي ورېدو. ما خو دا کله اورېدلي دي، زما هم خیال دغه دی، دا خو دا د اسمان کوم دغه چې ده چې دا باران چې ور دا برېښنا چې سي اورې برېښنا چې سي ګاګی باران ټکه هم رایلی سي، دغه سرکار سره راټوله کړي باران یې موږ ته راکوي، نو دغه بیا بیل راځي موږ له وادي ورېدو. میرو اکا ته وایې دا زما بجلي کارت ته، نو دا چا در کارت که؟ وایم خدای ورسې ما خپله کاټ کا اورې ها وادي ورېدو. بس ورته ودرېدم، ورهی سوم چې را کاش مې کوي، میټر مې د بیخه راوایستې. باره مې سوچ وایه سړی دغه میټر خو هم په کار راځي، باره سړی کواړي والا هلته به ورسې دا به پیسو خرڅ کړي، نو کې پټاټې به په واش بیا هغه راته دغه میټر وړه، اوس موږ هم په نیسې ځانم په خرابۍ دا سرکاري شی دی اورې. باره وادي ورېدو بېرته مو کور ته راوړئ، اوس هغې پروت دی، څه دې کوي؟ کور پروت دی. بس دغسې خوندیک شعر در سهار موږ درځو، څو هلکان به درسو، دا میټر به برته در ولګو. په دا شانو کار مه لره، دا جرمانې نورې پر در راځي. نو خو هم کاټ مې کړه، بجلي مې کاټ. بس کاټه وایم نه چې حکومت ته به درخواست ورکوي، هغه یې در کاټوي. میرو اکا له موږ سره ټلیفون هم شته، تا داسې پام پر وکړئ. و مبارک دی سو ټلیفون ته بېما نومه سې دا د ټلیفون را روان دی، دا و دا ګړنجی دی او وادي ورېدو. و دا زنګ د ده دی. اوس به وګورو چې څوک له موږ سره خبرې څوک. او راسه چې واورو څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ سعد، ته ښه؟ ښه یو، ته ښه؟ طبیعت ښه دی، ته ښه؟ ویلکم ټو د شو. هغه دی کور ودان. نو څنګه دی زموږ پر خپرونه مو خوند اخیستی؟ ډېر ښه ښایسته خپرونه ده ماشاءالله، ښه ښایسته شو مو شروع کړي دي ماشاءالله، ښه مېلمانه راوغواړئ. زما نوم دغه دی سمیع الله دی، زراعت عرب چوک، زه خبرې درته کوم. دغه دی ما د حاجي صاحب ډېر پر دې ما ډېر زړه خوږ شو په حاجي صاحب باندې. او حاجي صاحب خو نو دا د بجلي یې کټ کړې ده او ناست دی مومبتۍ ته. دغه یوستمه صدۍ کې دا سړی مومبتۍ ته ناست دی، ډېر والا ناجایزه ده. دې دپاره زه ډېر شال لرم. حاجي صاحب ستا دپاره ټلیفون دی، وایي شال لرم د بجلي. ستړی مه شې، ستړی مه شې حاجي صاحب. وادي ورېدو ښه یې؟ شکر خدای فضل، ته الله ښه؟ دې غم مه راوینولي چې ښه یو، تکړه یو، ته ښه یې؟ حاجي صاحب دعا به راته کوي، اخبره بخښي. ولې درته کوم وادي ورېدو؟ اخبره بخښي حاجي صاحب. خود ولې نه ولې نه، الله دې آباد کړه راوړې. ښه نو تا ول څه کار دی و راسره؟ ما زموږ په دغه کې تانو چون کې یو کوډګر کښېني، وایي دا شي تعویض لري، وایي دا نن سبا پر میټرانو باندې تعویض کېږي. دا تعویضان چې دی دا یې تور په کپړې کې ګنډل کېږي، په دې کې د پښې سترګې اچول کېږي، نو داسې ډېر ضرور تعویض جوړېږي. دا چې بیا پر میټر راوڅړی، نو دا میټر بیا الټه څرخي. ای خدای دې په شا دې که و همدغه حال دی اورې. نه صاحب ګوره د ګپې مجلس نه، زه ډېر سیریس مجلس درته ما سر په خلاص صدقه دې سم ستا ته دا هوښیاري وګرځم، ته خو ډېر هوښیار سړی اورې. و همدغه حال دی، نن سبا په تعویضانو مې ټرا راګرځم. ما ګوره حاجي صاحب زما خبر ما اورم، زما کښنی والی دا په غلطي دا تعویض له میټر راکښلی، نو اوس دی دا کښلی د مخ پر ځای پر شا رواني. هغه حال یې باندې که ټلیفون بند کړه. ډېر کور وده. ښه نو بل حال درزه کوم، دا د شپې مال به څنګه کوئ؟ دا خو ګرمي ده، غوماشي هم دي، د ګرمي سخته ده، پنکه هم نشته، نو دا بجلي دلته کاټ کړې ده، نو ګزاره څنګه کوې؟ وایم ګزاره خو مې څو ورځې دا کوله، اوس بیخي د چا نه خبر درته ګایدا یم نشم، خبر هم نشم درته کولی. ولې خیر دی؟ خیر دی؟ وایم داسې و چې زه څو ورځې بالا پر چت بېدېدم، نو که هوا چلېدله باره وادي ورېدو، ما ولې چې طبیعت مې ورسره برابر و. برایش په ټکازو چې ټکازو ګولۍ زما د څنګ مښتې په ځل کې سړی بس ولاړې، باره چې را ټوپ کړه لاندې و ګلۍ ته ولوېدم، په ګلۍ کې وبلېدم. بس باره بس وایم بس خدای بچاو کړ. بیا دې څنګه وکړي؟ بیا څه وسو؟ بیا بچاو شوې؟ بچاو یم او شکر. اډ مټ خو نه دی مات؟ اډ نه دی مات، لږ داسې برېښ شوه وادي ورېدو.
نه دی بجلی ستا نه پنکه لري نه د بلب ستا نو دا ګزاره څنګه کوې دا به څه کوې مخته به چیرې ځې وروره بس دغه هم ښار دی په دغه ښار کې زما ګزاره نه کېږي ما وادي وریځدونې سر په خلاص دی وایم بس څه وایي څه دي کول پلار نیکه دي کول بېرته به راځم خپل کلي ته هغه پخوانی توت دی تر هغه توت لاندې به خپل کرار بستر ورته اچوم کرار بس په هغه په خپله سایه به ورته بېدېږم بهرحال ما پاتې دي دا بجلیانې